د کهانۍ شروعات د یو فیملی نه کیږي چې د سړي نوم عبدالله او د ښځې نوم عالیه وي. د دې یوه لور وي د کمې نوم چې علیزه دی. علیزه ته یو ډیره خطرناکه بیماری شوې ده د کم په وجه باندې چې ټوله فیملی خفه وي. خو عبدالله ورته وایي چې زه بلې دنیا ته یو میشن دپاره روان یم د کم نه چې به ډیرې پیسې میلاو شي او ستا علاج به مونږ وکړو. په اصل کې عبدالله د سپیسشپ پایلټ دی او د دې دا کار وي چې ساینټیسټ بلې دنیا ته وړي. د دې په خبرو باندې علیزه ډیره خوشحاله شي او ورته وایي چې د میشن نه بعد زر تر زره کور ته راشه. عبدالله چې دا خبره خپلې ښځې عالیه ته وکړي نو عالیه لاول ډیره خفه وي خو دا ورته وایي چې په دې میشن کې به ماته ډیرې پیسې میلاو شي او د دې په ذریعه به موږ د علیزه علاج وکړو. خو دې میشن کې به تقریبا 2 کاله ټیم لګي. عالیه خو لاول ډیره خفه وي خو چې خبره د دې د لور د علاج ده نو بیا ورله اجازت ورکړي. خیر یو څو ورځې پس چې د دې سپیسشپ روان شي په دې سپیسشپ کې ټول ساینټیسټ په چمبرو کې بند وي. دغه شانته کې دا سپیسشپ څو ورځې مزل وکړي او یو ورځ چې دا په اټومیټک موډ باندې وي نو اچانک د دې مخکې میټورایډ یعنی اسماني کاڼي راشي او د دې سره دا سپیسشپ وجنګیږي. په دې باندې د عبدالله سترګې کولاو شي او په منډه باندې سپیسشپ په خپل کنټرول کې واخلي. دا د سپیسشپ د بچ کولو ډیر کوشش وکړي خو د دې سره ډیر کاڼي وجنګیږي نو مجبورن یو بلې دنیا ته کوز کی. خو په هوا کې دا د ډیرو کاڼو سره وجنګیږي. په دې باندې سپیسشپ ته ډیر نقصان ورسي او دا لاندې د بل دنیا کې ولګي. د سپیسشپ په جنگیدو سره عبدالله بیهوش شي او لږ ټیم پس چې کله په هوش کې راشي نو دې ته پته ولګي چې دیو یو بلې دنیا ته راغلي دي. خو دې ټیم کې د عبدالله خېټه ډیر درد کوي او کله چې ورته وګوري نو دې کې د اوسپنې یو ټوکړه ښخه شوې وي. دا د اوسپنه د خپلې خېټې نه راوباسي. په دې باندې ورته ډیر درد میلاو شي او بیا په څه ناسه طریقه باندې راپاسي او خپل سوټ ولګي. بیا چې سپیسشپ وګوري نو دا مکمل تباه شوی خو د دې د سیستم نه ورته پته ولګي چې د دې سره څومره ساینټیسټ دي ټول په خطر کې دي. ولې چې هغوی خو ځان له چمبرو کې بند وو نو عبدالله خپل سپیس والا ټوپک راواخلي او د سپیسشپ نه بهر راوځي. دا یو تالاب کې روان وي. دا د ساینټیسټو په کتله کې لګیا وي خو دې تالاب کې یو ډیر خطرناک ځناور وي. د دې نه بعد د عبدالله نظر په ساینټیسټو باندې ولګي او کله چې دیو چیک کی نو ورته پته ولګي چې دا ټول ساینټیسټ مړه شوي دي. نو دا خپل سپیسشپ ته راشي او دلته کې دا دنیا ته یو میسج ولیږي. په دې کې ورته د دې حادثې په باره کې ټوله قصه وکړي. د میسج نه بعد عبدالله ګوري چې د دې کمپیوټر ته څه تصویران راشي. په دې کې ورته د دې لور علیزه اخیستلی کیږي نو دې ته پته ولګي چې علیزه مړه شوې ده. دا ډیر زیات خفه شي او بیا د خودکشۍ کولو فیصله وکړي ولې چې دې دنیا نه دا واپس خپلې دنیا ته تلی هم نشي. او کله چې خودکشي کوي نو دې ټیم کې په دې سپیسشپ کې یو چمبر اکټیویټ شي. دې کې یو وړه ماشومه وي او عبدالله ته پته ولګي چې د چمبر کې کوم انسان دی دا ژوندی دی. د دې وجې نه دا د سپیسشپ نه بهر وځي او بیا د دې چمبر طرف ته روان شي. دا چې ګوري نو دې کې یو وړه جینۍ وي او دا لا ژوندی ده. په دې باندې عبدالله ډیر حیران شي ولې چې د دې میشن کې جینۍ نه وه. دا جینۍ د دې چمبر نه راوباسي او واپس سپیسشپ ته روانه کی. خو په لاره کې دا ګوري چې د یو غټ ځناور د پنجې نشان دی. د دې نشان نه پته لګي چې دې دنیا کې ډیر خطرناک ډاینوسار دي او د دیو په منځ کې ژوند کول ناممکنه ده. خیر په سباله باندې عبدالله ګوري چې د سپیسشپ نه یو حصه ډیره لرې غورځېدلې ده. نو دا د دغه حصې په تلاش کې وي ولې چې دغه حصه کې سپیس شټل دي یعنی د دغه په ذریعه باندې دا واپس خپلې دنیا ته تلی شي. دا د کمپیوټر په ذریعه باندې د دغه حصې د معلومولو کوشش کوي خو د دې دا کمپیوټر خراب شوی وي. د دې په ذریعه باندې دا معلومولی نشي او بیا په خپله باندې د دې شپ نه بهر راوځي او د شپ د باقي حصې په تلاش کې وځي. خو دلته کې دا ګوري چې دې دنیا کې ډېرې غټې غټې ډانچې دي او د دې دنیا د ځمکې نه ډېر ګرم تپونه روان وي. خیر عبدالله مخکې روان وي چې د دې نظر لرې په یو پړقېدونکي څیز باندې ولګي نو دا خپل جی پی ایس راواخلي او د دې په ذریعه باندې معلومات کول غواړي. د دې نه ورته پته ولګي چې د دې شپ بله حصه 20 کیلومتره لرې ده. خو دې ټیم کې اچانک یو وړوکی شان ډاینوسار په دې باندې حمله وکړي خو عبدالله په څه ناسه طریقه باندې دا ډاینوسار د ځان نه لرې کړي او بیا یو ځان ترې خلاص کړي. بیا چې کله واپس روان شي خو دې ټیم کې داسې آواز واوري د دې دا خیال وي چې دلته کې به هم ډاینوسار وي نو ځان تیار کړي او دغه طرف ته وګوري. خو چې ګوري نو دلته کې هغه واړه ماشومه وي کومه چې پرون دې ته یو چمبر کې میلاو شوې وه خو دا ډیره زیاته یریدلي. د دې وجې نه دلته نه تښتي خو عبدالله په دې پسې شاته ور روان شي. دا دواړه د یو خټ نه وغورځېږي خو دلته کې دی وګوري چې یو ډاینوسار مړ شوی دی او بیا چې شاته وګوري نو دا ونې په خوځېدو وي. د دې
دین عبد الله ته پته ولګي چې یو غټ ډاینوسار زموږ طرف ته را روان دی. د دې نه مخکې چې دا ډاینوسار په دیو باندې حمله وکړي، عبد الله دا وړه جنۍ را روانه کی او په منډه باندې خپل شپ ته رادن نشي. دلته کې عبد الله د دې جنۍ په زخمونو باندې مرهم ولګي او بیا ته د نوم په باره کې تپوس وکړي، خو دا جنۍ ورلسه جواب نه ورکوي. د دې وجې نه عبد الله د ټولو ساينټسټو نومونه چک کړي، نو دې نه ورته پته ولګي چې د دې ماشومې نوم لوسی دی. عبد الله دې لوسی ته وایي چې موږ له هغه ځای ته تلل پکار دي چېرته کې چې زموږ د سپیس شپ باقي حصه پرته ده، د هغې په مدد سره موږ واپس خپلې دنیا ته تلی شو. خو لوسی دې ته څه جواب نه ورکوي. نو عبد الله ته پته ولګي چې دا زما په خبرو باندې نه پوهیږي. نو دا راپاسي او یو ټیبل باندې سره پوډر وشیندي، په دې باندې ورته یو ډرنک جوړ کړي او د دې په ذریعه پوهه کړي چې موږ له دې غر ته تلل پکار دي، دلته کې زموږ د سپیس شپ باقي حصه پرته ده. نو لوسی د دې خواله راشي او دا د ټیبل باندې یو دوه انسانان جوړ کړي. د دین عبد الله ته پته ولګي چې دا د خپل مور او پلار په باره کې تپوس کوي او د دې مور او پلار مړه شوي دي. خو بیا هم لوسی ته د دې د مور او پلار په باره کې څه ونه وایي او بیا ورته دروغ ووایي چې ستا مور او پلار د سپیس شپ په دې بله حصه کې ژوندي دي. د تلو نه مخکې عبد الله ساينټسټو ته یو میسج ولیږي، دې کې ورته د لوسی په باره کې ووایي. دې خوا لوسی د الیزا ریکارډینګ ګوري، د دې نه ورته پته ولګي چې د الیزا یو ډیره خطرناکه بیماری ده. خو دې ټیم کې عبد الله دلته راشي او ټیپ ریکارډر بند کړي، بیا د سپیس شپ نه بهر وځي. دغه شانته کې دیو مخکې روان وي، په لاره کې د جامونو ثبوتي وي. نو دې نه لوسی څه جامن وشوکي او په دې باندې عبد الله تنګول غواړي، خو عبد الله راتاو شي او دا جامن ورته چیک کړي، ورته وایي چې دا ډیر زهريله جامن دي، د دې سره لوبې مه کوه. خیر دیو مخکې روان وي، خو شاته دیو څه اوازونه واوري. نو لوسی په منډه باندې دغه طرف ته لاړه شي، خو چې دا ګوري نو یو کډه کې د ډاینوسار بچی پساو شوی دی. خو لوسی بغیر څه د سوچه د دې د مدد دپاره روانه شي. عبد الله هم په دې پسې شاته راشي او دا د لوسی مدد وکړي. دیو د ډاینوسار دا بچی د دې کډې نه راوباسي او څنګه چې دی لکي نو نور واړه واړه ډاینوسار په دې باندې حمله وکړي او په لږ ټیم کې مړ کړي. عبد الله ته پته ولګي چې دا ډیر خطرناک ډاینوسار دی. نو دا لوسی دلته کې پټه کړي. لوسی د ډاینوسار په بچی باندې ډیره زیاته خپه وي. خیر د دې نه بعد چې کله دواړه واپس روان شي، بیا یو ونې ته وخیږي او دلته نه دغه لوکیشن معلومول غواړي. خو دې ټیم کې د دې لاس ته څه خزنده وخیږي او کله چې دا لاس وڅنډي، په دې وجه باندې دا د دې ونې نه لاندې راوغورځېږي. په راولېدو سره د عبدالله لاس وخیږي. نو دا لوسی ته د مدد دپاره ووایي. لوسی ورله په لاس ودرېږي او عبدالله یې ځان ته راکاږي. په دې سره د دې دا هډوکې واپس ځیله راشي. خو دې ټیم کې ډیر سیوا ډاینوسار راشي. نو عبدالله خپل ټوپک راواخلي او په دیو باندې ډزې شروع کړي او بیا لوسی ته وایي چې دلته نه تخته، چونکې دا ډاینوسار ډیر سیوا وي. نو دا څه قسم له بمونه راواخلي، د دې په چاودله سره ډیر ډاینوسار مړه شي او بیا په لوسی پسې روان شي. دلته کې د الوتلو والا ډاینوسار هم وي. د دې نه لوسی پټیږي، خو د دې خواته یو بل غټ ډاینوسار راشي. لوسی د دې نه شاته ځي، خو دا ډاینوسار پسې مخکې ور روان وي او بیا چې پې څنګه حمله کوي نو عبدالله پې ډز وکړي او پوټي پوټي کړي. خو دلته کې یو بل ډاینوسار لوسی ونیسي او د ځان سره روانه کړي. عبدالله پسې شاته منډه وهي او بیا هوایي ډزې وکړي، د کم په وجه چې دا ډاینوسار ویریږي او وتښتي. د دې نه بعد دیو واپس روان شي، خو په دیو باندې شپه ولګي. نو دواړه یو غار ته دننه شي او یو قسم له سنسرې دلته کې خوري کړي او بیا چې د سکینر کې وګوري نو دې نه ورته پته ولګي چې د دنیا باندې یو میټورایډ راغورځېدو والا دی، یعنې یو غټ آسماني کاڼی دلته کې راتلو والا دی، د کم په وجه باندې چې به دا ټوله دنیا تباه شي. عبدالله ته د خطرې په باره کې پته ولګي چې دا آسماني کاڼی به ډیر زر دلته کې راورسي او د دې ډاینوسارو دا ټوله دنیا به تباه شي. د لوسی په لاس کې عبدالله د الیزا یو ټیپ وویني، کوم چې دی د هغې سپیس شپ نه راوړی و. نو په دې ورته غوسه نشي بلکې دا ټیپ ورته چالو کی. په دې وجه لوسی ته خوب ورشي او بیا عبدالله هم وده شي، خو لږ ټیم پس دا سنسر اکټیویټ شي. په دې باندې د عبدالله سترګې کولاو شي او بیا چې کله لوسی وګوري نو د دې خولې ته یو خزنده دننه شوی وي. دا یې ډایرکټ د ماشین په ذریعه باندې مړ کړي، خو د دې په وجلو سره په لوسی الټې ولګي او بیا دا سنسر نورې هم په تیزۍ سره بجاوېدل شروع شي. د دې نه عبدالله ته پته ولګي چې خطره ډیره سیوا ده او
او کله چې دا شاته وګوري نو یو غټ ډاینوسار د دیو خواته را رسېدلی وي. په دې باندې عبدالله ډزې شروع کړي خو دا ډاینوسار دومره غټ وي چې په دې باندې د ډزو څه اثر نه کیږي. نو عبدالله او لوسی دلته نه وتښتي. دیو دې غار کې مخکې روان وي خو دیو پسې شاته یو وړوکی ډاینوسار را دننه شي. دیو په تنګو لارو باندې مخکې روان وي او یو اخري حد ته ورسي. دلته کې عبدالله ګوري چې د دې نظر په یو وړوکي شانته کې غار باندې ولګي چونکې دا غار ډیر تنګ وي نو دې کې دا دواړه دننه نشي تللی. د دې وجې نه دا کودایي شروع کړي او د ډیرې کودایي نه پس دې ته پته ولګي چې داسې دا کودایي کول او دا غر کنستل ډیره ګرانه ده. خو لوسی ورته غوسه شي او ورته وایي چې ته خپل کوشش جاري وساته. خو دې ټیم کې عبدالله ته یاد شي چې د دې سره واړه واړه بمونه دي د کم په ذریعه باندې چې دیو دا لاره غټولی شي نو دا یو بم اکټیویټ کړي او دننه ورغوزار کړي. په دې وجه باندې دلته کې یو لاره جوړه شي او بیا عبدالله لوسی ته څه بمونه ورکړي چې په وخت د خطره کې دا خپل ځان بچ کړي او بیا یې د ځان نه مخکې کړي. دی پسې شاته عبدالله ور روان شي. لوسی چې لږه مخکې لاړه شي نو د دیو منځ کې ګټې راغورځېدل شروع شي. په دې وجه باندې د دواړو لاره بنده شي او دوی دواړه د یو بل نه بیل شي. عبدالله واپس هغه لارې ته راوځي او ډیر زیات خفه وي خو بیا خپل ټوپک راواخلي او واپس د دې غار نه وتل غواړي او بیا د سنسر په ذریعه باندې مخې ته روان وي. خو د دې شاته یو ډاینوسار راشي او په دې باندې حمله وکړي. په دې وجه باندې د دې نه دا ټوپک وغورځېږي نو دا د سنسر ته نږدې شي او په دې باندې د اواز ډیر سیوا کړي. د سنسر د اواز په دې ډاینوسار باندې ډیر بد لګي خو دې ټیم کې عبدالله ته موقع میلاو شي او دا خپل ټوپک راواخلي او په دې باندې دا ډاینوسار مړ کړي. دې خوا لوسی په یو ځنګل کې روانه وي چونکې دا د هغه غار نه راوتې ده خو اوس هم دې سره د خپل ځان غم وي نو د پروټیکشن دپاره دا د یو ډاینوسار هډوکې راواخلي او په دې باندې هغه زهریله جامن ولګوي او بیا یې په بیک کې کیږدي. دې خوا عبدالله هم د دې غار نه راوځي او کله چې د اسمان طرف ته وګوري نو یو غټ کاڼی د دې دنیا طرف ته را روان دی او بیا چې کله د سنسر په ذریعه باندې دا وګوري نو ورته پته ولګي چې 2 غنټې پس به دا کاڼی راورسي او په دې باندې به دا ټوله دنیا تباه شي. د دې وجې نه دا د لوسی په تلاش کې وځي. دې خوا لوسی پسې یو ډاینوسار لګېدلی وي نو دا تې په منډه باندې یو ډډې ونې ته دننه شي. عبدالله چې د لوسی چغې واوري نو دا دغه طرف ته منډه شروع کړي خو لاره کې دا یو دلدل ته وغورځېږي. د دلدل یې په مزه مزه دننه کوي نو دا لوسی ته چغې شروع کړي. د لوسی په غوږونو باندې خو د دې چغې ولګي خو دې پسې هم ډاینوسار لګېدلی دي. دې خوا عبدالله مکمل د دلدل کې پټ شي خو لوسی هغه بمونه راواخلي کوم چې دې ته عبدالله ورکلي وو او د دې په ذریعه باندې دا ټول ډاینوسار مړ کړي. بیا د عبدالله د مدد دپاره لاړه شي او بیا د یو ونې په مدد سره دا ته د دلدل نه راوباسي. بیا ورته د دې میټورایټ په باره کې ووایي ورته وایي چې د اسماني کاڼی راغورځېدو والا دی د کم په وجه باندې چې به دا ټوله دنیا تباه شي او موږ له زر تر زره دلته نه وتل پکار دي. خیر دیو په څه ناسه طریقه باندې هغه ځای ته ورسي چېرته کې چې د دیو د سپیس شیپ هغه بله حصه لګېدلې ده. عبدالله لوسی ته یو رسۍ ورکړي او بیا یې بره وخیږي نو دا رسۍ بره په ونو پسې وتړي چې د دې په ذریعه باندې عبدالله هم بره راوخیږي. دا د رسۍ په مدد سره بره راشي او بیا چې دیو د سپیس شیپ ته دننه شي نو دا کمپیوټر چالو کړي. دې خوا لوسی خپل مور او پلار ګوري نو دا هغه چمبرې وویني. د دې نه ورته پته ولګي چې زما مور او پلار مړه شوي دي چونکې عبدالله دې ته ویلي وو چې ستا مور او پلار دغه سپیس شیپ کې ژوندي دي. په دې وجه باندې لوسی ډیره زیاته خفه شي او ډیره زیاته وژاړي خو عبدالله ورته د خپلې لور تصویر راواخلي ورته وایي چې دا زما لور ده او دا مړه شوې ده. ته ماته د خپلې لور په شانته کې ښکاري او ما نه غوښتل چې تا باندې څه چل وشي. نو لوسی ورله غاړه ورکړي. دې خوا په دنیا باندې د میټورایټ ټوکړې غورځېدل شروع شي. عبدالله چې څنګه د دې د چالو کولو بټن ووایي نو دې ټیم کې یو کاڼی په دې سپیس شیپ باندې ولګي. د دیو د سپیس شیپ د غر نه لاندې وغورځېږي. د دې په غورځېدو سره عبدالله بېهوشه شي خو لوسی اوس هم په هوش کې وي. دا د دې د چالو کولو بټن ووایي خو د کمپیوټر کې ورته خوستلی کېږي چې سپیس شیپ الټه دی. د دې وجې نه د دې دا انجن نشي چالو کېدی. لږ ټیم پس چې عبدالله په هوش کې راشي نو د دې خواته یو غټ ډاینوسار راغلی وي او بیا د دیو په دې سپیس شیپ باندې حمله وکړي. عبدالله په منډه باندې خپل ټوپک راواخلي او د سپیس شیپ نه بهر راوځي. دا یو ځای کې پټ شي او
خپل ټوپک ټیک کی خو د دې خواته یو بل ډاینوسار راشي نو دې خوا لوسی هغه ریکارډر چالو کی د دې په ذریعہ باندې د ډاینوسار دا سوچ بدلول غواړي په دې باندې دواړو ډاینوسار ته د الیزا هولوګرام ښکاری د عبد الله نظر چې په دې هولوګرام باندې ولګي نو ډیر زیات وجاړي او بیا ډاینوسار په دې هولوګرام باندې حمله وکړي دلته کې عبد الله ته موقع میلاو شي نو دا د ډاینوسار باندې ډز وکړي او مړی کی خو د دې بل ډاینوسار نظر په لوسی باندې ولګي او څنګه چې د دې طرف ته روان شي بیا په دې باندې حمله وکړي خو د دیو قسمت خوي په دې حمله سره د دیو د سپیس شپ سیده شي او د لانچ کېدلو د پاره تیار شي دی خو عبد الله بار په دې ډاینوسار باندې ډزې کوي او اخر کار په سناسه طریقه باندې د ډاینوسار مړ کی بیا د خپل سپیس شپ طرف ته منډه کی او دې ټیم کې یو بل ډاینوسار د دې طرف ته راشي او عبد الله پسې شاته ولګي نو دای په ځان پسې د سپیس شپ نه ډیر لري بوزي او یو داسې زیته راولي چرته کې چې د ځمکې نه ګرم تپونه اوبه راخیږي خو په دې باندې د ډاینوسار پروا هم نه وي او د عبد الله طرف ته نږدې کیږي خو دې ټیم کې د عبد الله د مدد دپاره لوسی راشي او دې سره هغه هډوکی په کم باندې چې دې هغه زهریله جامن لګولې دي او دا هډوکی د ډاینوسار په سترګه کې خښ کی په دې باندې ډاینوسار ډیر زیات زخمی شي خو د دې دواړو قسمت ښه وي دې ټیم کې د ځمکه وچوي نو د دې په ذریعہ باندې د ډاینوسار مړ شي د دې نه بعد دواړه په منډه باندې د سپیس شپ ته رادن نشي او د میټورایډ د راغورځېدلو نه مخکې دیو د سپیس شپ چالو کی او بر اسمان ته والوزي د دې میټورایډ د راغورځېدو سره د دنیا تباه شي او دې کې دا ټول ډاینوسار ختم شي دې خوا د سپیس شپ کې دواړه ډیر زیات خوشاله وي په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي کو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ